چیرې اوسېږي هغې موضوع بدله کړه او ویې ویل ډاکټر صاحب پرېږدئ چې زه چیرې اوسېږم تاسو ووایئ ولې مو زنګ وواهه ولې مو زما نمبر واخیست زه موسکی شوم او ومې ویل ته پوهیږې چې الله پاک تا ته څومره ښکلي ښایست درکړی ته ډېره پیاره یې هغه چوپه شوه بیا یې وویل ډاکټر صاحب پیاره کېدل څه ګټه لري کاش نصیب مې هم پیاره وای ما ترې وپوښتل ولې ستا نصیب ته څه شوي هغې لږه شېبه چوپتیا غوره کړه بیا یې وویل ډاکټر صاحب ایا تاسو له ما سره وخت تېروئ همهغه مهال ناروغان راغلل او ما زنګ بند کړ ورو ورو زموږ خبرې روانې شوې هغې به راته ویل ډاکټر صاحب زه ستاسو د خوږو مینې حد اوریدونکو پېژنم پوره کیسه یوټیوب چینل کې کتلی شئ